गुजार हो परहेजगार हो हाजी साहब हो बुजुर्ग साहब हो खुदो जुबो वाला दा خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانې سړي پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت ته ځه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کي چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کي پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي نو دی به ورپسې ورټوپ نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي پیسہ به بیا پریوزي نو دی به بیا ورپسې ورټوپ نو په دومره مزل به ورټوپ کوي چې 80,000 کاله به لاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامته پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره ترې نه چرته د چا پردی حق د ده په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه هر سړی بېایمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چېرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج